बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 12 बायोलॉजी दा चैप्टर नंबर 22 दे पदी के टॉपिक ते मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस यानी द मोर प्लारना چې کم کریکٹرز ماشومان ته پاس کیږي نو د دې سب پرنسپلز دي هغه منډل چې دی هغه ویلو اوس داسې کم پرنسپلز دي چې پای کې څه کریکټر چې دي هغه د مور پلار نه چې کم بچو ته چې دی ټرانسفر کیږي او یا په هغې باندې چې دی مونږ ځان پوه کوو نو د هغې اصول چې دي هغه څه دي نو په دې باندې به لږ ځان پوه کوئ په غور یې واورئ چې مینډل ډیډ ناټ پبلش any law by itself که پرس که مونږ مینډل لا اف سیګریګیشن وایو یا مینډل لا اف انډیپندنٹ ازارمنٹ وایو یا د انهریټنس په باره کې مونږ یو لا وایو نو مینډل چې دی په خپل ژوند کې د دې یو لا چې دا هغه نه و پبلش کړی ما تاسو ته ویلو چې د مینډل کم کار چې دی هغه د مرګ نه بعد چې دی خلکو ته پته ولګېده چې یو ساینټیسټ تیر شوی دی هغه به انهریټنس باندې چې دی کار کړی دی نو ریډسکوریز اف مینډلز ور ډیمانسټریټ 3 پرنسپلز خو کله چې د وفات نه بعد یعنی 1900 نه بعد هغه درې ساینټیسټو د استرالیا جرمني او ډچ یو ساینټیسټو هغه د په ډیسکوریز باندې چې د کار شروع کو نو د چې کم کار کړو د هغه نه درې اصول چې دی هغه مخې ته رالو په دې کې اونلی خبره سوه چې dominant allele is represented by capital letters and recessive allele is represented by small letters allele مونږ څه ته وایو allele مونږ دې ته وایو جین چې دی دا همیشه زموږ سره د allele په شکل کې موجود دی په یو جین کې دوه allele ټیک شو چې کله دوه allele موجود وي نو مونږ وایو چې دا جین دی نو هغه allele چې هغه خپل کریکټر شو کوي نو هغې ته مونږ dominant allele وایو هغه allele یعنی هغه جین چې هغه خپل کریکټر نشو کوي هغه سپریس پاتې شي د مور پلار نه بچو ته پاس شي خو خپل کریکټر شو نه کړي نو هغې ته مونږ ریسیسیو allele وایو خو چې کله مونږ ځان په دې باندې پوه کوو د ریټن په شکل مونږ لیکو نو دا خبر یاد ساتئ کم ډامیننټ allele چې دا یعنی په جین کې دوه allele نو هغه به مونږ دواړه په کیپیټل لیټر باندې پریزنټ کوو کومه چې زموږ سره ریسیسیو allele ده نو هغې دپاره مونږ دوه لیټر استعمالوو خو هغه لیټر چې دي نو هغه زموږ سره صحیح سمالي لکه اوس ټالنس چې دی دا یو کریکټر دی او دا ټالنس چې دی دنګوالی نو دا د یو جین نه چې دی کنټرول کیږي نو مونږ وایو چې په دغه جین کې دوه allele دي او په یو ماشوم کې چې دی ټالنس کم کریکټر چې دی هغه پکې شو نو د دې لپاره چې کم جین دی پکې دوه allele دي نو تاسو څه کوئ دغه allele چې دي د دې لپاره ما ډبل ټي استعمال کړلی خو دواړه کم ټیګان چې دي ما کیپیټل ټي استعمال کړلی نو چې کله کیپیټل لیټر مونږ ولیکو نو د دې مطلب دا دی دا کم کریکټر چې دی د ځان شو کړی دی او دې ته مونږ ډامیننټ allele چې دی هغه ته وایو بل ما لیکلی ډورپنس مونږ وایو چیتوالی نو هغه کریکټر چې هغه خپل ځان چې دی نه شو کوي نو هغې ته مونږ ریسیسیو allele وایو نو د هغې دپاره مونږ دوه لیټر استعمالو خو مونږ به دوه سمال لیټر استعمالو او چې کله دوه سمال لیټر استعمال کو نو مونږ وایو چې دا ریسیسیو allele ده هغه allele چې هغه خپل ځان چې دی نه شو کوي یا هغه جین چې هغه خپل ځان نه شو کوي نو هغې ته مونږ ریسیسیو allele چې دغه ته مونږ وایو او دغه به مونږ په دوه سمال لیټر باندې چې دی پرزنټ کوو دا یو پرنسپل شو بل پرنسپل زموږ سره دا دی چې یو کریکټر دی د هغې کریکټر دپاره چې دی جین چې دی هغه نشته لکه څنګه فار ایگزامپل البینیزم مونږ دې ته وایو اکثر کسان به تاسو لیدلي چې د هغو وریځې د هغو باڼه د هغو ویښته چې دی بالکل سپینی او د مخ دا رنګ چې دی سوري نو دغه سپینوالي ته د دغه ویښتو د سپینوالي ته مونږ وایو البینیزم یعنی په ده کې د کلر کنټرول کولو دپاره جین چې دی هغه نشته نو دغه حالت ته مونږ البینیزم وایو البینیزم از characterized by lack of pigment البینیزم مونږ دې ته وایو چې یو پیګمنټ پکې نشته د په جسم کې پیګمنټ مونږ چې دی یو رنګ ته وایو چې هغه یو رنګ پرزنټ کوي ځکه د چا ویښته چې دی توري د چا ویښته چې دی خړي د چا ویښته چې دی زیړ بخني نو د هغې دپاره څه پیګمنټ چې دی هغه موجود دی که فرض کړه مونږ توروالی خبرو کوو نو په دې بریکټ کې ما لیکلی میلینین داسې یو پیګمنټ دی چې دا په جسم کې توروالی پیدا کوي د انسان چې کومه سرمن ده هغه تورې د انسان چې کوم ویښته دي هغه هم د دې د وجې نه چې دی تور پاتې کیږي چې میلینین پکې نه نو د انسان چې دی به البینیزم کنډیشن ته ځي دی به بالکل چې دی ویښته هر څه چې دی به سپینی ان سکین اینڈ هیرز دس کنډیشن از کاز بای ریسیسیو allele ان هوموزایګس کنډیشن په دې خبره باندې ځان پوه کوي د دې خبرې مطلب دا دی چې جین چې دی هغه خپل ځان سپریس پاتې کړی دی د په جسم کې د پیګمنټ ظاهرولو دپاره
یا د رنګ ظاهرولو لپاره چې د جین موجود دی خو هغه خپل ځان ریسیسیو پاتې کړی دی چې کله ریسیسیو پاتې کې نو تاسو ته ما وی چې کله مونږ یو جین ریسیسیو وي پاکې دواړه الیلی چې دا هغه مونږ په 2 لیټر باندې ظاهرو خو دواړه لیټر چې دی هغه زموږ سره سمالي چې کله سمالي او دواړه یو شانی ناغه ته مونږ هوموزایګس وایو نو البینیزم چې دی ناغه په داسې جین د وجې نه کنټرول کیږي چې پاکې دواړه الیلی چې دی هغه یو شانی او دغه ته مونږ هوموزایګس کنډیشن وایو. In this case, the symbol small a is for recessive allele and a for dominant allele. چې کله دو small a ګان نشي نو موږ وایو دا recessive allele ده او چې کله capital A راشي نو موږ وایو دا dominant allele ده. دریم نمبر 100 په دې بل لږ ځان پوه کړئ. Similarly, for most occurring phenotype بعضی پینوټایپ ته تاسو کوئی پینوټایپ مونږ دې ته وایو چې یو ارګانیزم ته مونږ سې کوو د ظاهري صورت چې موږ ته څنګه ښکاري دي ته مونږ پینوټایپ وایو. لکه پر اساس د کلر خبرو کوم د یو کس رنګ ماته سپین ښکاري زویم چې د پینوټیپیک رنګ چې دی هغه سپین دی یو کس چې دی تور دی زویم چې د پینوټیپیک رنګ چې دی هغه تور دی یو پینوټایپ مونږ ته ښکاري په خپل سترګو باندې ان پاپولیشن د سمبل پلس از یوزډ فار وایلډ مونږ دې ته وایو په دې خبره ځان پوه کوي وایلډ دې ته وایي چې په یو کس کې جین موجود دی هغه جین چې دی نارمل دی په هغه څه چینجز وغیره چې دی نه دی راغلي نو دغه ته مونږ وایو وایلډ ټایپ او د دې لپاره مونږ پلس نښه چې دی د استعمالو یاد ساتئ چې کله به جینیټکس کې تاسو ته پلس نښه راشي د دې مطلب دا دی چې یو کریکټر د لپاره جین موجود دی هغه ته مونږ وایلډ ټایپ وایو مطلب دا دی چې په دې کې څه چینجز وغیره نه دی راغلي اینڈ پر میوټنټ ماینس از یوزډ او چې کله به جین کې څه چینجز وغیره چې راشي نو هغه ته چې مونږ میوټنټ وایو خو دغه میوټنټ لپاره چې دی مونږ ماینس ټکی چې دی استعمالو نو منډلز انهریټنس لپاره چې کوم پرنسپل هغه لپاره دا خبریت ساتي چې هغه کریکټر چې خپل ځان شوکې دغه لپاره موږ ډومیننت الیلی ټکی استعمالو او د لپاره موږ دوه لیټر کیپټل چې استعمالو دغه لپاره چې موږ سمال لیټر استعمالو دوه بچی دی یو شانی نو دغه ته موږ ریسیسیو وایو دویمه کنډیشن دا دی چې د کلر د لپاره پکې سم موجود نه هغه موږ ریسیسیو وایو یا چې موږ البینیزم وته سپیشلی په کم کیس کې چې په کم کیس کې د کلر خبره چې دا راځي بیا به میوټنټ او وایلډ ټایپ راځي میوټنټ موږ دې ته وایو وایلډ موږ دې ته وایو چې هغه جین باقي څه چینجز وغیرہ نه راغلي هغه لپاره موږ پلاسټیک استعمالو او چې په کم جین کې زموږ سره چینجز راشي نو هغه لپاره موږ میوټنټ استعمالو خو لپاره چې موږ ماینس استعمالو نو دا منډل لاز اپ چې کوم پرنسپلز انهریټنس داغو امید کوم په وشي وي نور ملګرو سره چې ضرور شیر کړئ ثانک یو ډیر مننه